یو ناڅاپه دفتر ته راننوت. او یون صاحب دی، سترګې مې روښانه. د زړه له اخلاصه یې غاړه راکړه. لومړی ځل و چې عارف افغان مې ولید، خو داسې نه ښکارېده چې دا اول ځل وي، لکه کلونو چې ورسره وپېژنم. خوله یې له خندا ډکه وه. ما ورته وویل د علي وزیر مینه مې در باندې ماته شوه. په لاسونو یې زما لاسونه کېکاږل. وینه یې ګرمه وه، عیناً لکه د خپله ولوله. ښه بنډار مو وکړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو احوال مې واخیست. د لر او بر افغان وطن پر نن او راتلونکي مو د زړه خواله سره وکړه. بیا مې ورته وویل چې کابل ته د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري را روان دي. څنګه دې خوښه ده چې هغوی ته یوه غټه ولسي غونډه ونیسو؟ تاسو به هم حضور ولرئ. ده ویل بیخي مې خوښه ده، خو فکر نه کوم د پاکستان حکومت یې په اسانۍ پرېږدي. ما ویل زه هم دا فکر کوم. بیا مې ده ته وویل زه خو که د پی ټي ایم مشران ملګري راغلل، هغوی ته به بله غونډه جوړه کړو. اوس به موږ او تاسې خپل مجلس او د زړه خواله سره وکړو. ده وویل بیخي مې خوښه ده. سبا نه بل سبا مې وخت وټاکه. دا مې هم ورته وویل دا غونډه خو به وکړو، خو ګوره چې د پاکستان حکومت درته څه مشکل پیدا نه کړي. ده ویل زه 10 ورځې په کور کې یم او میاشتې په زندان کې. زندان اوس زما لپاره داسې دی لکه د تبلیغیانو ته د تبلیغ دوره. دوی چې تبلیغ ته لاړ نشي زړه یې طاقت نه کوي. زموږ ټولې کورنۍ په همدې مبارزه کې ژوند تیر کړی. که زه لږ شانته شاته شم نو هغه تیرو مشرانو ته به څه وایم؟ اوس مې هم یوه ګرده نشته، خو پنجابي ته ځان کمزوری نه ښیم. استاده ورځه پرې. مازدیګر مهال مې ورته وویل چې غونډه سبا نه بل سبا ته نه کوو، سبا یې کوو. ما ویل دلته هم حالات داسې دي چې تر بل سبا کومه زړه بوږنوونکې حادثه ونه شي، بیا به زموږ غونډه پاتې شي. ده ویل څه چې ستا خوښوي. پر سبا مو ژوندون تلویزیون کې ورته غونډه جوړه کړه. سړی داسې وغږېد لکه یو پوخ مقرر. د خپل زړه ډېرې خبرې وکړې. هره خبره یې پر ناستو کسانو داسې لګېده لکه ملهم. د غونډې ګډونوالو عارف خان وزیر ډېر زیات وستایه. د عزت لونګۍ ور په سر کړه. کله چې غونډه خلاصه شوه بیا خپل دفتر کې کېناستو. ما ورته ویل چې خبرې خو ټولې ښې وي، خو که ستا اجازه وي د حالاتو تقاضا دا ده چې ستا یو څه خبرې سانسور کړو، ځکه دا خبرې کیدی شي ستا ژوند ته خطر پېښ کړي. ده ویل نه یون صاحب احتیاط کوه، زما خبرې کټ نه کړي. نر په یوه ورځ پیدا او فنا دی. داسې نه ده چې زه دا خبرې ونه کړم ما ته به خطر وي، او که وی نه کړم نو خطر به نه وي. دا ایسه چې هر چیرته پر ما لاس برشي ما ژوندی نه پرېږدي. دا چې خبر شي افغانستان ته تللی یم، تا سره مې کتلي او عکس مې در سره اخیستی او نورو مشرانو سره مې کتلي، نو پر زړه به یې تڼاکې وخیږي. تڼاکې ما خو غیر له هغې هم ژوند ته نه پرېږدي. خو کوم لوی ارمان چې ما درلود هغه پوره شو. بې ویزې خپل کور ته راغلم. کله چې دې خوا راتلم نو هلته یو ملیشه راته برک شو.
او راغږ یې کړ چې چیرې ځې؟ ما ویل ته څه پنجابی سپی، ځم د خپل پلار وطن ته چې پرې ورمنډه مې کړه. نو دی راڅخه وتښتېد. محسن داوړ او علي وزیر که په ویزه راځي، هغوی خو څه سیاسي مجبوریانې لري. زه خو یو قومي او ولسي سړی یم. دا مې د پلار نیکه وطن دی، په ویزه ولې راشم؟ زما تخلص افغان دی. ما خلکو ته ویلي چې زه وزیر نه یم، زه افغان یم. ما ته به عارف افغان وای، نه عارف وزیر. اوس چې دا څو ورځې خپل پلرني وطن کې خلاصې تڼۍ ګرځم، نو د زړه ارمان مې پوره شو. دا زما د زړه ارمان و چې د خپل پلار نیکه وطن ته لاړ شم او داسې پکې ارتې تڼۍ وګرځم. اوس نو که مړ هم شم، ارمان مې پوره شوی. د لوی افغانستان د جوړولو ارمان به نور راپسې تعقیبوي که نه؟ دا اوس چې زه بیرته لاړ شم، نو کیدی شي راساً زندان ته لاړ شم، او یا هم څو ورځې وروسته زندان ته لاړ شم. زه اوس زندان سره داسې عادت شوی یم لکه یو تبلیغي چې پر تبلیغ روږدی شوی وي. د عارف افغان ټولې وړاندوینې روغتیا شوې. هغه څه موده وړاندې یو ځل بیا زنداني شو. کله چې له زندانه راووت، نو ظالم دښمن په ګولۍ وویشته او د سختو ټپونو له امله یې د تل لپاره له موږ جلا شو. نور به نه هغه عارف وزیر وي، نه به د هغه جګه شمله وي، نه د هغه شخ بریتونه، نه هغه هسک سر او نه هغه مغرور پکول. عارف رور مې لاړ، عارف رور مې سین یې وړ. هغه خو دلته په غونډه کې زما لاسونه جګ کړل. د په زړه کې ویل دا لاسونه به یو وخت زما ژغورنې ته راورسېږي. خو کله چې پر هغه د مرمیو باران و، زما لاسونه لنډ و، زما لاسونه مړاوي وو. کله چې د هغه له رګونو وینه روانه وه، زما وینه بې وسه وه، هغه ته ونه رسېدله. د هغه رګونه بې روحه شول. ای زما مټوره، بریتوره او انداموره وروره، ته خو د دردونو په مقابل کې سخت مقاوم وي، خو دا ځل لکه چې دښمن د زهرو په ګولۍ وویشتلي. څومره به په وچ وجود تاو راتاو شوی، څوک به دې سترګو ته ودرېدلي. خپل ورونه، عزیزان، د مبارزې ملګري، ای زما مبارزه وروره، ته خو د ګیلې او مایوسۍ سړی نه وې. د مایوسۍ دا خبره خو به دې زړه کې نه وي ګرځېدلې چې پرېږدئ چې خړ سیلاب مې یوسي، په لامبوزن جانان مې ډېره نازېدمه. وروره پر مخ دې ژېړې ګلونه، ګیله دې حق دی، خو ګوره چې هلته دې لیدو ته درغلم، مخ راڅخه وانړوي، هماغسې غېږه به راکوي چې پر لومړي ځل دې راکړې وه. تندی دې ښکلوم زما مبارزه وروره.